Salah Assalamualaikum dengan kandut. کونړ د ښکلو غرونو او شنو منظرو ولایت دی چې د طبیعت د عاشقانو پام یې ځان ته اړولی دی. کونړ د ښکلو غرونو او شنو منظرو ولایت دی چې د طبیعت د عاشقانو پام یې ځان ته اړولی دی. السلام علیکم، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. فانوس افغانستان قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسیږئ، د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب اوسیږئ. زه سراج الدین پژواک یم، تاسو ګورئ زموږ چینل. قدرمندو کتونکو، د کونړ ولایت ښایستونه به تاسو ته وښایم. کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ ته راغلی یم. دلته غواړم چې د هیوادوالو سره یوه کلیواله خپرونه ریکارډ کړم او په څنګ کې دا چې د دغې ساحې ښایستونه هم تاسو ته وښایم. دا چې د ژمي موسم دی او د ژمي په موسم کې اکثره ونې پاڼې غورځوي، ساحه خړه وي، خو له نیکه مرغه کونړ ولایت غرونه په داسې بوټي هم لري چې په اوړي او ژمي کې شنه وي. کیمرې برخه کې سره ملتیا شفیع الله همدرد کوي. کتونکو راځئ د خپرونې د پیل نه تر پایه پورې سره پاتې شئ، د کونړ ولایت د بېلابېلو ښایستونو څخه خوند واخلئ. نورې خپرونې هم تاسو ته په نور مختلفو سیمو کې ریکارډ کوو، هغه به هم د فانوس افغانستان څخه تاسو تعقیبوئ. راځئ لیدونکو مخکې ځو، لومړی شاټونه وګورئ، له هغې څخه وروسته مرکه دوام لري. هم دوستانو ښه راغلاست، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. ځینې شاټونه ځینې مرکې تاسو وکتلې، دا چې موږ په تګ کې وو، اوس اسمار ولسوالۍ کې او دې نه غواړو چې بر دانګام ته لاړ شو، خو په دې ځای کې موږ ته مخته یو پارک راغی. ښکلی پارک دی، د دغو غرونو په لمن کې جوړ شوی دی، طبیعي ساحه ده، لاندې ښایسته ښکلې اوبه بهیږي، پاس د سړک په غاړه کې پارک جوړ شوی. دا ځوان هلته مسؤلیت لري، خبرې به ورسره وکړو. سلام، ستړی مه شئ، جوړ په خیر. سلام، خیر اوسې، مننه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. زما نوم حاکم خان دی او بس د دې جګې دغه یم، څوکیدار یم د شپې. حاکم خان که اکرم خان؟ محکم خان. محکم او محکم خان. دا محکم خان نوم لیکلی شي که نه؟ هو لیکلی شي. څه ښوونی ډېر.
نه صحیح ده. محکم پهلوان ته ستړی مشي ستړی مشته مخکې راشه دلته درېږه ته دلته راشه څنګه یې پهلوان فکر کوم د خندا په ورځ شوی دی که نه و ښه څنګه یې پهلوانه خیر څنګه تاسو خیر پکول دې څنګه دی خاله ډېره مننه تا سره بله ګپه شپه وروسته وتې ما څنګه لږ نږدې شه ښه او تخرج څه دی تخلص نه لرم خو بس دغه نوم دی محکم خان. ښه ډېر ښه محکم خان که نه خان صاحب څنګه حالات څنګه دي خیر دی. دا د غره شنه لمنه که نه او بوټي ښکلی پارک پکې اوسېږي زندګي د باندې څنګه تېرېږي ښه خوشحاله زندګي خوشحاله ښه خوشحاله شکر عمر دې څومره دی 14 کاله عمر وي 40 کاله عمر دی او ما نه ځوان ښکارېږي دا مطلب دا ده چې ښکلې فضا ښکلې هوا ښکلی طبیعت خوشحاله اوسېږي بل لکه دا راته ووایه چې دغه پارک څومره وخت کېږي جوړ شوی تقریبا د دې به یو کال کېږي چې جوړ شوی یو کال کېږي جوړ شوی اوس تر ډېر حده پورې خلک نشته چې دې پارک ته راشي دا څه بس هوا سړه ده او موسم دغه دی بس د دې وجې نه څوک نه راځي زیاته ګرمۍ موسم کې به خلک ډېر دغه راځي. پارک شخصي لګښت باندې جوړ شوی که نه کوم مسیح جوړ کړی نه شخصي لګښت جوړ شوی. دغه پارک چې مطلب شخصي جوړ شوی حتما د دې به ټکټ هم وي که نه پیسې به اخلي څو روپۍ اخلي 13 روپۍ ټکټ دی بس. لیدونکو تاسو چې کونړ ته راځئ او بیا اسمار ته راځئ نو دومره غټ چکر وهئ 10 روپۍ افغانۍ څه معنا نه لري سیده تاسو دپاره یو ښکلې ساحه برابره کړې ښکلې ځای ده واقعا چې د انسان روح پکې تازه کېږي مننه خوشحاله اوسېږي زه به تا نه یو څو تفریحي پوښتنې وکړم سیده که ته چېرته یو ورځ دپاره د افغانستان ولسمشر یا باچا شته به څه وکړي بس زه به څه وکړم نو څه به وکړي ستا په نظر که نه تا د خپل فکر څه وایي دې کې به زه څه ووایم یاره څه نه شم اصلا ته چې کله شپې بړستن کې څملې خوب کې مطلب یا مطلب همداسې یو د شوی نه خوب نه مخکې ته داسې فکر کوې که په فرض مثال زه افغانستان باچا وی تا به څه کول بس ما به داسې کولی چې د ملک به مې امنیت راوستلی او خلکو ته به مې خدمتونه کول. دا پهلوان څنګه بار بار خاندي دا بس همداسې خاندي داسې دی. ښه بله خبره یو بله پوښتنه درنه وکړم که نه که چېرته غوا موټر چلولی شوې ها ته به یې کوم ځای ته وړی وې د غوا موټر نه چلوي نه شي چلولی که فرض مثال چلولی شوې ستا په نظر ته به یې کوم ځای ته وړی وې څه بیا ښه مننه خوشحاله اوسه. د پوښتنې مې درنه وکړې دا زما هدف دا و چې ته څه وایې موږ ته که نه د دې په اړه باندې ستاسو نظر څه وي خو خیر دا هر څه خپل نظریت دي خوشحاله اوسئ. ښه ملګرو بل ملګري سره مرکه ختمه خو دې پهلوان خندل او منډې وهلې پهلوان څنګه دي خندل دا خندار ما خندا درلوسته ولې مړه اسه اصل خیر جوړ ده دا ستا انډیوال دی هو تا شیم شروع کړې سړی دا شاورې څنګه ډېرې ژویې دې خو راشه که نه دې خو راشه ژامې دې ماته نه شي دا د خان بابا پټ سټیټ دی خان بابا پېژنې داسې وایه ورته زه خان بابا له چیلنج ورکوم داسې وایه ورته وایه نشم وایه زه خان بابا له چیلنج ورکوم وایه خان بابا له چیلنج ورکوم صحیح شو خان بابا خبرې په پړو باندې موټر را کش کاږي تی کش کولی شي ته لغته لغته نه اوس په په ونه وای لري شه پام کوه ښه پهلوانه دننه په خېټه کې د سیدونه غټه شوې ده اچانه چې نشته ده مننه خپه نه شي ښه نو ګټه کاله مې سره وتل دی خراشتي نو تا نه به کې مرګ ښه راشي پهلوان په عذاب به وکړه دا پکول خو دې خپل نه دی چا په کول زه خپه شوم راشه پهلوانه یو ځل خندار اسه تا خندا دا صحیح شو ښه دی خو راشه موږ خپل ټاپ واخیسته ډېره مننه خپه نه شي ښه ما مړه خپه کېږو نه صدقان پهلوان سره ټوکې ټکالې وکړې زموږ خپرونه تفریحي ده کلي کې داسې ښکلي ځوانان پیدا کېږي ماشاءالله ښې خبرې کوي ښې کیسې کوي شرط موږ ورسره وکړو خو دې کې چې خپه شوی نه یي تا خپه کړو خو یو کار دی چې تی خپه کړې ځکه چې خولۍ ته اول ورکړه تا ګزارو نه اول زما ما دې نه گزار کړ دې زما نه گزار ډېره مننه خبره نشته دا ولې
دا اسمار ولسوالۍ ده. تاسو ګورئ د غره ښکلې لمنه ده، پاس ساحې ته راختلي یو. دا کوچنیان ګورئ چې دې کې نجونې او هلکان دي. دوی د یو چټک زده کړو کلاس لري په دې ساحه کې. دوی سره مرکه به وکړم او ځینې پوښتنې به هم ترېنه وکړو او دا به ترېنه پوښتنه وکړو چې د دوی ژوند څنګه تېرېږي او حالات څنګه دي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. خدای مو بخښه. څنګه یې؟ ښه یو. یخني مو کېږي که ګرمي مو کېږي؟ ګرمي. ښه بیا دا جامپرونه چې دی اغوستي؟ ښه دی وایي زمونږ ګرمي هم کېږي او جامپرونه یې واغوستي که نه؟ نو بیا خو دا کورتاړۍ وباسئ صحیح ده که نه؟ ښه څنګه دی دغه د کونړ دغه ښکلې ښکلې درې څنګه دي؟ ښې دي. ښه ښار ژوند ښه دی که دا ښه دی؟ دا ولې؟ دلته ګورې یخني هم ده، جګ غر سر هم دی، سړی پکې ستومانه کېږي او ښار کرار به سهولت کې ژوند دا ښه نه دی؟ آفرین. ښه خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو زه جنرال مې څو د ماشومانو نه پوښتنې وکړې خو اوس به دغه نجونو سره لږ مرکه وکړم. دې کوچنۍ سره به خبرې وکړم. سلام ستړي مه شي. خدای دې بخښه. څنګه یې؟ ښه نوم دې څه دی؟ فرشته. آفرین فرشته جان. ستاسو نوم څه دی؟ سایمه. سایمه جان آفرین. ستاسو نوم؟ عذرا. عذرا. خوشحاله اوسېږئ. تاسو دلته ښوونځی وئ که نه؟ بلکل. یو صنف هم دی؟ لیدونکو دا نو هغه زده کوونکي دي چې د غره په نیمایي کې اوسېږي او دلته دوی دپاره یو صنف د موسیقي خوا برابر شوی دی. څنګه ښوونکي سره خواري کوي؟ په درسونو کې زحمت درسره وباسي؟ وهل خو نه درکوي؟ نه. آفرین. ښه تاسو درې نجونې به لیدونکو ته څه وایئ؟ څه به ورته وړاندې کوئ؟ ښوونځي ته راڼه. دغسې ډاډه یې ووایه ولې پټ پټ لګوئ ځه ووایه شاباسي مهرباني. د ښوونځي ته راڼه ښوونځی مې دوهم کور دی ټولګیوال مې لکه ورور دی څومره ښکلې باغچه ده څه تر پایه تکه شنه ده ډېر رسوند دي معلمان دي مهربانه انسانان دي پر موږ هېڅ نه پغارېږي له ګناهونو نه تېرېږي د ښوونکو احترام کړو په اخلاص ورته سلام کړو. آفرین شاباسي ډېره مننه. کور ودان ډېر ښایسته ستاسو خو ماشاءالله ډېر ښکلي غږونه هم دي په ښکلي طرز تاسو هم دا ترانه وې تاسو ټول به یو ځای ترانه غوڼ ویلی شئ؟ ښه ځه تاسو څه وکړئ نیمایي ووایئ ځه ټول شروع شئ ځه. بس آفرین آفرین تکړه خلک یې صحیح ده. دوی ټول کوچنیان ماشاءالله ښې وړتیاوې لري. زمونږ ماشومان او په څنګ کې نجونې او هلکان ټول تکړه دي خو د دوی لپاره به زمینه برابر شي. څنګه شفیع لاله؟ ځکه دوی په جګه ساحه کې اوسېږي دوی لپاره به په تعلیم برخه کې نورې هم اسانتیاوې برابرې شي. صحیح ده که نه؟ ښه ته کومه پوښتنه ته نه لرې شفیع لاله؟ نه خو خبرې کوم د غېږې نه. ښه قدرمند ماشومان زمونږ د ملک او قوم سرمایه ده. ماشومان د کور ښکلا ده. ماشوم چې په کور کې نه هغه کور نه دا واړه ماشومان زمونږ د ملک سرمایه ده او داسې به چې زمونږ د وطن بزغلې دی. ښایسته ګلالي ماشومان دي. تاسو نه به زه پوښتنې کوم جواب به راکوئ که نه؟ مرکې هم لږ ډېرې اوږدې که نه؟ زما په نظر کې لږ لنډه شي ښه به زده لنډو مې څوم کې سبق وې؟ دریم کې. ښه او ته؟ دریم. ته؟ دریم. ښه تاسو دریم والاست او تاسو؟ دریم. ټول یو صنف کې ستاسو نوم دی؟ ښه دا ټول دریم دی. ښه یو څو سوالونه د نو کمال کې اسلام څو بناوې دي؟ 5. کم دي؟ اول توبه کلمه دویم مونځ دریم روژه څلورم زکات پنځم حج. آفرین شاباسي. او تا نه؟ راوړاندې شه. څلور او څلور څو کېږي؟ 8. ولې؟ څو کېږي؟ 8. څو کېږي؟ 8. څو کېږي؟ 8. او که زویم څلوېښت کېږي؟ 8 کېږي. ولې څلور او څلور څو کېږي؟ 8. چې ولیکي؟ 4. آفرین شاباسي. واله څو پوښتنې دې ته وکړه. مننه. خوشحاله اوس. شفیع لاله کور ودان دا چې شفیع لاله به تر ډېر حده پورې د تفریحي خپرونو مسؤل دی نو ماشومان سره شوخي وکړه کور هم ودان خوشحاله اوسېږي. په درسونو کې به زحمت وباسي انشاءالله. صحیح ده که نه؟ او هېواد به انشاءالله جوړو د شي په واسطه باندې د تعلیم په واسطه باندې که نه؟ ښه تاسو خو څه غوښتنه نه لرئ د حکومت نه تاسو دپاره څه وکړي؟ تاسو دپاره ښوونځی جوړ کړي ښکلی ښوونځی څه غوښتنه نه لرئ؟
لري آفرین مننه خاټول په یو اواز سره داسې ووایي چې افغانستان زنده‌باد دا په تیز اواز سره ووایي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان بیا هم خوږو جوړ په خیر ستړي مه شئ په دې هیله چې روغه جوړه اوسېږئ ځینې شاټونه ځینې مرکې تاسو وکتلې اسمار کې یو دا یوه ښکلې دره ده ښکلې ساحه ده او ښکلې ګلالي ځوانان هم راسره ناست دي تاسو ټول ته په خپرونه کې ښه راغلاست ستړي مه جوړ په خیر خوشحاله اوسېږئ نو تاسو په نوبت اورېدونکو ته ځانونه ور وپېژنئ لومړی ته زما نوم پرمان دی د اسمار ولسوالۍ د درګي اوسېدونکی یم پرمان صاحب تخلص دې شته فریادي او پرمان فریادي ډېره مننه او تاسو نوم زما نوم محمد اسلام او تخلص مشواڼی دی مشواڼی ډېر ښه ستاسو زما نوم سیرات سحر د دانګام ولسوالۍ د لر کلي اوسېدونکی زما نوم دې ګوره پټ کړی ښه ښه نو دا اوس پته نه لګي چې دا مشر دی او که زه مشر یم معلومات نشته دی ښه دا قضاوت به بیا لیدونکي کوي ډېره مننه سراج صاحب خوشحاله اوسېږئ ته څنګه یې استاد خیر دی قلارین دی حالات ښه دي بس امن دی څنګه دې پیتاوي ته د اړولي لمر نه ښې مزې او خوندونه اخلئ بېشک بېشکه حتما په کلي خو همدا کیسې شته دی نو ځکه چې په کلي کې اوسېږي د کلي د منظرونو به حتما خوند اخلي ډېره مننه ژوند څنګه تېرېږي دلته ژوند انشاءالله ښه په ارامۍ سره نه تېرېږي ژوند خو به ډېر سخت نه وي سخت خو به نه وي سخت نشته د افغانستان همدغه ژوند دی ژوند مطلب سخت نه دی اسانه دی که نه آسان دی. یو خبره دا چې دې لاندې ځنه چې دې پاس غونډۍ ته رخېږي دا سخته نه ده دا خو موږ ته داسې ښکاري لکه ښاری چې د دې نه کونړ نورې جګې جګې درې لري سخت هغه دي دا موږ ته د ښاری غوندې کې ژوند ښکاري مطلب دوی دغه سره عادت دي د دې لار سره دغه سره داسې دی انجینر صاحب چې دلته اوس نچرل داسې دی دغه سره بلد شي که نه یو بلدتیا پیدا کړي چې تاسو راشئ د ښکته نه په دې ځای باندې تاسو ته راتګ بیا ډېر مشکل وي خو موږ ورسره عادي وو او سراج صاحب بلد دی که نه دی بلد سهار صاحب پس هم کله کله راځم بلد وای او خیر ته راځه ځکه چې کلکه مخته شي که نه که کلکه مخته نه شي نو ته به چې 50 کلنۍ ته ورسېږي بیا پخونه خلاصي یعنې تمرین ښه شی دی ډېره مننه ښه زه خیر زه به پوښتنې ته راشم څه ده یو ذهني پوښتنه به زه وکړم ذهني پوښتنه دا ده وروره چې څومره ډېرې ورکې هغومره زیاتېږي زه به یې نه ته اوس مه دا دواړه به یې وایي زه سهار صاحب دا زکات پیسې نه زکات پیسې به یاره دا به هم حتما دا شیان به وي خو څومره ډېرې ورکې مطلب زیاتېږي او کمیږي نه علم هم دی علم هم چې څومره ډېر ورکولی شي هغومره زیاتېږي څو فیصده باور یې زه انشاءالله په دې باندې 100% باور یم ښه او ته څو فیصده باور یې زه 80% 80% ښه دواړه کامیاب شوي او زموږ اصول دا څوک چې کامیاب شي هغه به موږ ته یو ترنم کوي خیر سهار ترنم صاحب دپاره خیر اوس خو به یو څه خو وایي نو ولې نه رباني سهار صاحب تا سره چې شته دی نوي تاسو دواړو سره هر څه شته خو که لږ هڅه وکړئ څه ورسره شریک ده ترنم ته شروع کړه ترنم او زه به سره ملګري ته وکړم خیر بس همدغسې یو شعر ورته ووایه بس هم کاپي کېږي زما ستا په او زه مهرباني زه وایم ښه ته یې وایه زه خیر ته یې وایه زه دا انډیوال تکړه دی زه سره خو فکر نه کوم هغسې شعر یو څه به سره یې ځکه تاسې په زړه کې شته خو په خوله یې نه راځي دا خبره ده نشته دی ولا فکر نه شرمېږه مه که نه ولې نه شرمېږي نشته شعر راسره داسې نشته ذهن کې کوی بیا مې خامخا ډېره مننه خوشحاله اوسېږي یو خبر ده چې مخکې د ماشومان سره مرکې هم وکړې دلته تاسو یو ټولګی لرئ نو دغې په اړه که لږ وضاحت وړاندې کړئ چې دغه ټولګی چا جوړ کړی دی په کوم حساب دی څومره زده کوونکي پکې دي دلته زمونږ سره ټولګی دی دانګام پورې مربوط دی دانګام ولسوالۍ پورې او دا ابرار موسسې په مرسته موږ سره ساز شوی دی هغوی دلته راځي هغوی دلته ساز کړی دی ټول 33 نفر دي الحمدلله زده کړې کوي څو ته د زده کړې یو څه زمینه مساعده شوې ده تاسو وینئ چې دا ساحه ډېره لرې ده د مکتب څخه ډېره لرې ده په دې خاطر باندې او تاسو فکر کوم خپله استاد یې دلته او زه خپل استاد یم ماشاءالله ته هم استاد یې سراج صاحب دلته نه زه د دې ټولګیو وزټ کوم ماشاءالله زده کوونکو سره یې خواري کړې ده تکړه دي او شاګردان انشاءالله ټول تکړه دي زموږ دا ټولګی چې دی د ابرار موسسې د ماشوم ساتنې په مالي ملاتړ باندې
تقریبا 3 کاله د مخه دلته پال کړی دی. اوس زموږ زده کوونکي دا څو ورځې مخکې د 3 ازموینې مو ورکړلې، 4م صنف ته تللي دي او لږ ورځې کې به دغه ټولګي هم 4م بالکل خوشحاله اوسئ. انډیوالانو سې کار به وکړو چې یو پوښتنه به جنرال زه وکړم، صحیح ده؟ په دې کې به تاسو خیر خپل نظرونه راکړئ. اوس فرض مثال تاسو د ژوند 15 دقیقې پاتې دي، نو دې نه وروسته مړ کېږي، صحیح ده؟ په دغه 15 دقیقو کې به ته به کوم پیغام یا کوم مشوره خلکو ته ورکوئ؟ تاسو اول سراج صاحب ته ورشو. د تعلیم په اړه باندې دا چې زموږ ټولنه د تعلیم نه ډېره پاتې ده په عام کې ټول افغانستان کې. نو په لنډو کې به وایي، لنډو کې وایي. نو دا چې ټولو خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي، هغه دیني که عصري. یعنې ستا مشوره به دا وي که نه؟ او ستا لنډو کې به وایي چې خلک درې ښځې وکړي داسې وایي ځکه مجرد که نه خبرواني. زما مشوره دا ده چې ټول په مینه او همغږۍ سره محمد سره بس زه پوه شوم په لنډو کې. او ته بس یې استاد؟ زه به لنډ دا وایم چې افغانستان کې پوهنې کچه کمه ده، که دې ته کار وشي نو افغانستان انشاءالله جوړ به شي. بس تاسو 3 وړ نظرونه ماشاءالله ډېر ښکلي وو. کور رمضان ژوندي اوسېږي. یو بله پوښتنه چې تاسو نه به زه وکړم که نه، تاسو کې هر یو خیر مال ځواب راکوئ. که چېرې داسې شي که نه، که موږ او تاسو ټوله ورځ کې په هو او نه خبرې کوو که نه، تاسو به کوم یو انتخاب ووایئ؟ هو که نه؟ دغه خپله هم یو خپل فلسفه شته. هو به انتخابوم. ته به کوم انتخاب وایې؟ زه د پښتو کې یو نقل دی او هر څه کې به وایي چې ته نه یم خبر، زه به دا نه انتخاب. بالکل مننه. هو ولې انتخاب یې؟ هو بس چې که مثبت هغه سړی ته وي چې مطلب داسې وکړي لاندې پول والوځوه، بیا به څنګه کړې؟ دا ژوند پورې اړه لري، په دواړو دغه نه شي کولی، یعنې کار کله به نه مې استعمالوم. بالکل. دا سراج صاحب ته به راشو، دا پکې څه وایي؟ دا ژوند چې دی دا هو کلمه چې دا د خوښۍ او خوشحالۍ کلمه ده، په دې خاطر باندې ما انتخاب کړله. نور د پوښتنې جواب د ژوند دواړه ضرورت دی. بالکل بالکل. ډېره مننه، قربان مو شم، خوشحاله اوسېږئ. کومه ټوکه کومه خاطره خو درسره نشته، که یې نو لیدونکو ته وړاندې که ورکړي، که خبرې خو م ډېرې سره وکړي. یو بل خیر د مه ګورئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. زموږ د مرکې اصلي هدف هم دا و چې ستاسو د ښوونځي یا دغه ټولګي دا هېوادوالو ته وښیو په څنګ دا چې لږ زړه خواله سره وکړو او دغه ساحه او منطقه د کیمرې په سترګه باندې تر نړۍ او خلکو پورې ورسوو. ژوندي اوسېږئ. دا د اسمار ولسوالۍ قدرمند درانده ځوانان دي، دوی ماشاءالله ټول تعلیم یافته ځوانان دي، دوی زحمت ایستلی دی، ځکه په دغه ساحه کې دوی تعلیمونه کړي چې تر ډېر حده پورې اوسه پورې په دې ساحه کې اکثره ښوونځي داسې دي چې کم دي، که یم چې دی په لرې ساحه کې پراته دي. کور مو ودان، خوشحاله اوسېږئ چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکړه. مننه، کور مو ودان. خوشحاله اوسئ.